ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دې ځای نه اوس هغه بله حصه ده، دا به اوس د جهاد سره متعلق دي. دې کې مغه څلور ابواب دي. دې ځای نه 195 آیت پورې لس امور به ذکر کوي د پاره د تهذیب الاخلاق. دی اول آیت کې دا ذکر کیږي. اوس لګي 15 پکې د عقاید سره تعلق ساتي او 15 د بدني او مالی اعمال سره تعلق ساتي. معلومه شو چې اول د انسان د نفس پاکوالی ضروری دی. دي ته آیت البر وي. دا ډېر ښکلی آیت دی. او چې کله الله توفیق درکړه په دې خطبه وکړه او خلکو ته دا ذکر کړه چې دا څومره ښکلي اعمال دي، دا لس اعمال ډېر مزیدار. آیت البر که ته غواړې زه غواړم چې موږ نیکان شو، دا صفتونه ځان کې راوله. ځکه الله فرمایي اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دا رښتوني خلک دي او دا متقیان خلک دي. رښتوني او متقین داسې لکه دا صفات چې پکې دومره مزیدار آیت دی. دا بیا وروستو به د دې نه بعد څلور امور سیاسیه ذکر کېږي. هغې ته ویلی کېږي السیاست المدنیه، ملکی نظام برابرول، ملکی قانون برابرول. خلک آرډیننس پاس کوي، دا پلانې آرډیننس دی او دا پلانې ترمیم دی او 18وی ترمیم دی. اوس سیاستدانان په دې نښتي دي، یو 18وی ترمیم ختمول غواړي. د حکمرانانو ته لږه سترګه خړه ده د موجوده حکومت. دا مخکني څه وایي؟ نه نه ګوره 18وی ترمیم ګوره ګوتې ونه وهئ. ته به وایې داسې آسماني صحیفه ده ګوتې پکې ونه وهئ، تحریف پکې ونه کوي. ګوره د ملک نظام به ګوره خراب شي. نو ښه شوی کله دی چې لا خراب بشي؟ د خراب نه بلا څومره خرابېږي. ملک نظام قسم په الله په صورت بقره صحیح کېږي. دا نظام پکې نافذ کړه. بیا به ستا آرډیننس او ترمیمونو ته حاجت نه وي. د الله کتاب نافذ کا، ټینشن به هم ختم شي. خو د الله کتاب ځکه نه نافذ کوي چې دوی ته پته ده چې اول به بیا موږ زوړندېږو. دا خو ټول مجرمان دي، غله دي، دا خو ټول بدکاره دي، بدکاره بې حیا مردار او پلیت خلک دی. دا دوی ته پته ده چې د الله رب العالمین کتاب باندې موږ چلیږو نه، د دې وجې نه یې ورسره بغض دی. نو وروستو به څلور امور سیاسیه مدنیه ذکر کړي. یو قصاص په ملک نافذ کوي. دی 179 آیت کې وایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. دویم حکم ورپسې آیت کې ذکر کوي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. د مال حفاظت پکار دی، وصیت بالمعروف. نو دریم حکم به ذکر کیږي، د روجې حکم به کې ذکر شي. د روجې حکم ځکه په دې کې هم چې کوم دی مقصد هغه د امن قیام دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام 193 شروع کی. دا به هم داسې چلیږي. څلورم حکم سیاسي به ذکر کېږي. 183 آیت کې ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. په باطلو طریقو د یو بل مالونه مه خورئ. غیر شرعي کاروبارونه او تجارتونه په ملک کې بند کړئ. چې څوک د چا نه په غیر شرعي طریقه مال حاصلوي په دې قانوني پابندي ولګوئ. د هر چا مال به پاک شي، سیسټم به صفا شي، مال بچ شو، نفس بچ شو. د روجې د وجې نه پکې تقوا راغه، وصیت دې شرعي شه، نو نور څه پاتې شو؟ ټول هر څه سیټ شو که نه؟ نظام په خپله سیټ شو. دې ته ویلی کېږي قرآني نظام. په دې ایتونو کې ذکر کېږي لیس البر نه د نیکي خاص دا خبره. په دې آیت کې څه دي؟ دې آیت کې چې کوم دی دا خبره ذکر کوي چې بعضې خلک هغه په دې باندې فخر کوي او دا د نیکۍ دپاره یو معیار ګرځوي. څوک وایي زما مشرق طرف ته قبله ده او څوک وایي زما مغرب طرف ته قبله ده. لکه یهود او نصوارا قبل المشرق کې رد دی په نصواراو باندې. هغوی ویلي زمونږ قبله چې کوم د بیت الشرق دی مشرقي طرف ته، والمغرب کې رد دی په یهودو ځکه د مغرب طرف ته بیت اللحم. هغوی ویل دا زمونږ قبله ده. نو په خپلو قبلو یې فخر کو او دا یې سبب د نیکۍ ګرځو. الله وی نه دا د نیکۍ سبب نه دی چې تشې دعوې کوئ. نه، نیکی دا ده ولکن البر من آمن بالله. دا 15 عقیدې او 15 اعمال دا برابر کړه. لیس البر نه د نیکی خاص دا خبران تولو چې وګرځوئ تاسو وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق طرف د مشرق ته والمغرب او طرف د مغرب ته. ولکن البر لیکن نیکی چې د من
نیکی من هغه څوک دی دا خو صحیح کېږي نه دلته اصل کې عبارت کې حذف دی ولکن البر بر من داسې دی ولكن البر لیکن نیکی چې دا بر من نیکی دا هغه چا د آمن بالله چې ایمان یې راوړی په الله باندې پنځه عقیدې وشماره آمن بالله یو دویم والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې قیامت باندې ایمان دی دریم والملائکة په ملائکو باندې څلورم والکتاب په کتابونو آسماني باندې الف لام جنسي مراد ټول آسماني کتابونه والنبیین او په پیغمبرانو باندې چې داسې ایمانیات برابري دا پنځه د ایمان سره متعلق خبرې شو اوس پنځه ذکر کوي د اعمال سره متعلق وآت المال ورکی بمال علی حبه پمینا د الله تعالی کې ذوی القربا خپلوانو ته دي ته لیکيږي بیان المصارف مال بچاله ورکی خپلوانو ته والیتامى او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب ومن في فك الرقاب او په آزادولو د سټونو د غلامانو کې به مال لګي غلامان آزادول یو دا ذکر کوي یو عمل مال ولګواو خپلوانو باندې یتیمانو مساکینو مسافر سوال کوونکی او د غلامانو په آزادولو کې مال ولګي دا نیکان خلک بل دا د واقام الصلاه او پابندي وکړي د مانځ د بدني عبادت ده مخکې مالی عبادت دا اوس بدني عبادت دریم دا د وعات زکات ورکي زکات د خو دی دغه کې ذکر شوات المال کې زکات داخلو کړه دي ته لیکي تخصیص بعد التعمیم خاص کار ګوره د فرضي زکات ډیر خیال وسات د دریم صفت سلورم والموفون بعهدهم دي اخلاق والموفون او دی پوره کون کې دی بعهدهم خپل لوزن لرا اذا عهدوا کله چې دوی لوز کوي پینزم والصابرین او دی صبر کون کی دی والصابرین من د صفت لایق دا منصوب بالمدح دی پدې کې فعل حذف وی معنا وامدح الصابرین یا اخصهم بالمدح الصابرین خاص کوم په مدح او په صفت باندې دا صبرناک چې صبر کوي فل باساء پاغا سختو په تکلیفونو د مال کې او ضراء او په تکلیفونو د بدن کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې په دې حالاتو کې صبر کوونکی دا د صفت لایق خلق دي باسا ویلې کېږي مالی تکلیفونو ته مالی مشکلات پر راغ صبر ضراء ویلې کېږي د بدن تکلیفونه بیمارې نه دا راغې نو صبر کوي الله ته او حين البأس ویلې کېږي د جنگ په وخت کې دشمن سره جنگ دی بس کلک دی صبر کوي الله رب العالمین ته نو ګور دا پنځه اعمال شو مخکې پنځه عقاید ټول څومره شو لس دا لس صفات چې په چا کې راغ کنه دا اصحاب البر دي نو اولئک الذین دا کسان دي صدقوا چې دي رښتونی دي په دعوه د ایمان کې اولئک او دا کسان هم المتقون خاصون دي متقیان ګور دا صدقوا او متقون چې سره بیل حساب کې نور دونه به ګور ټول دولس شي او کته چې دای نتیجه شو د مخکنو صفاتونو بیا صحیح شو د غلط صفات ولا رښتونی دي په دعوه د ایمان کې او په دعوه د بر کې چاو مونږ نه کانی خو بیا هم چې ارسم رخ صفات در کې راغه دعوه مکوا او خو صفات ولا دعوی نه کوي صفات بزان کې راولي دعوه نه کوي خو الله وي زما پنيز داخل رښتونی دي پني کوي کې داخل رښتونی او دا کسان اصل کې متقین دي یا ایها الذین آمنوا اول حکم سیاسی د پاره د قیام د امن دي ته ویل کېږي حکم د قصاص یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی پتا سو باندې تنفیذ او جاری کول د حکم د قصاص پتا سو دا فرض د القصاص معنی تنفیذ حکم القصاص واجراء حکم القصاص دا بنافذ کوي قصاص فی القتل فبارد وجل شو کسانو کې او قصاص چې کله نو کنه بس به مرګونه خډيري دی وی نه کنه به یورپ خپکیږي به امریکا خپکیږي ټرمپ خپکیږي جو بایدن خپکیږي چې ولې تاسو انسانان وجنی ورته دي د خرزوي خډیر خلک وجلی دی به وجنی موږ به نه وجنو د خصومره مړی کړی نو دا قصاص چې دی کې فائدہ دا قاتل به یو کس خو به مړ چې ډیر خلک به محفوظ شي بل قاتل به سبا یریږي ذکر واستوي ولکم فی القصاص حیات جون غواړي
امن غواړي قصاص جاری کړي دغه فائدہ ده. الله رب العالمین فرمایي د وجلې شو کسانو په باره کې حکم د قصاص په ملک کې جاری کړي. الحر آزاد چې ده دا بوجلې کېږي بالحر په بدل د آزاد کې، والعبد غلام بالعبد په بدل د غلام کې، والانثى او زنانه بالانثى په بدل د زنانه کې. د دې مطلب دا نه دی چې ګینه آزاد به د آزاد په مقابل کې وجلې کېږي او نر به د نر او خزې د خزې نو ګینه خزه به د سړی یا سړی به د خزې په مقابل کې نه وجلې کېږي. نه مطلب دا ټول چې دی په دې ټولو کې به قصاص جاری کېږي. ځکه حدیث کې راځي المسلمون تتکافأ دماؤهم، د مسلمانانو وینه یو شان برابر. وسوي که چرته د دې مړی وارثان راولګيږي او یو قاتل ته عفو وکړي چې خیر دی بس دیت راکو نو ته نور موږ معاف کړل نو صحیح ده. بیا خو دې به ګورم پیش کېږي، با قصاص ته به دې پیش کېږي، حکم به بدبانی کېږي د قصاص. اوس الله فرمایي ګوره که دا معافي دی کوي دا د مړي وارث دا به د دروغو نه چې یو ځل ویلې چې معاف نو بیا به په رښتیا باندې معاف کوي، بیا به وروسته دوکې ورسره نه کوي، خیانتونه. ځکه بعضې خلک داسې په جرګه کې سړی معاف کړي وروسته ورته بیا نقصان ول ورکړي وی وژني، دا ګناه ده. فمن عفي له هغه څوک چې معافي وکړي شي هغه ته من اخیه د هغه د ورور د طرف نه. ګوره بیا مو ته ورور ویلی دی، مسلمان ورور دی خو بس غلطي ترې شوی مړی یې کړی شیء د یو څیز فاتباع نو لازم دی ګرځېدل په هغې پسې بالمعروف په شرعي طریقه باندې، واداء الیه او لازم د ادایګي دغه د مړي وارث ته باحسان په ښایسته طریقه باندې چې هغه څه دي هغه د دیت ادایګي ده. ذلک تخفیف، ذلک کی اشاره ست د عفو ته، دا عفو چې دا قاتل تکیږي د مړي د وارث ته طرف نه، دا حکم او دا غنغه حکم د دیت تخفیف دا یو سانتیا د من ربکم استاسو د رب د طرف نه، ورحمتنا ورحمت دې دا د الله تر نه مهرباني ده چې دا عفو هم خیر دی علی ګل. خو فمن اعتدى پس چا چې زیته وکړو بعد ذلک رسول دی عفونا چې دلته وای ما معاف کړو بل ورځ وژني فله نو د انسان د پر عذاب علیم عذاب دې دردناک. الله بول عذاب ورکې ځکه دوکې وکړه. ولکم فی القصاص دې ته لیکي فواید د قانون د قصاص. ولکم استاذ د پاره فی القصاص په دې قصاص کې حیات ژوند دی. یا اولی الالباب خواندانو د عقل لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو د الله نه ویریږئ. لعلکم تتقون دا مطلب هم دی چې بچ بشئ د بد امنۍ نه کنه، بد امني به ختم شي. او لعلکم تتقون دا معنی هم د بچ بشئ آینده کې د بې ځایه قتلونو نه هم کنه، دا غټه ګناه به ختم شي معاشره کې، څوک به بل څوک نه وژني. دی وجنه کوم ملکونو کې چې په قصاص باندې عمل کیږي یا په شوي دي د جرایم ریکارډ یو ګوره ټوله دنیا کې ته جرمونه کم دا اوس په ګوره سعودي کې دا سیستم را روانو او دا قصاصونه جاری نو هر کال دا یو جایزه راپورټ راځي، جایزه راپورټي چیرې څومره ملکونو کې امن دی او څومره ملکونو کې قتلونه کیږي نو ټول نه کم قتلونه هغه د سعودي راتله اوسه پورې چې کوم راپورټونه موږ اوسه پورې کتلي او ټول نه زیات قتلونه په امریکا او په یورپ کې کیږي. خو میډیا نه وایي، میډیا خو دې ته پرېږدي بس مسلمانانو خالي په یو کور کې معمولی اور ولګېدم دا به 3 ورځې بیانوي. دا د کفارو دغه ډېر کوي لګي، د کفارو حالات پټوي بس او د خپل د کفارو چې کوم حالات بدترین حالات یې پټوي. د مسلمانانو معمولی واقع روزانه به هم داسې بیانوي لګي. نو امن په دې اسلامي قانون کې دی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دویم حکم سیاسی. دلته مقصد سره حفظ الاموال چې مالونه محفوظ شي نو شرعي وصیت وکړي. ته شرعي وصیت وکړه چې کله تا ته پته ولګي زه وفات کېږم وصیت وکړه کنه. په یو معنا باندې دا آیت منسوخ دی، په بل معنا باندې دا محکم دی. کتب علیکم فرض کړی شوی په تاسو باندې دا حضر کله چې حاضر شي من را نږدې شي احدکم الموت یو تند تاسو ته مرګ ان ترکا که چېرته دا سړی پرېږدي خیرا سمال الوصیت وصیت کول نی
للوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین او د پاره د خپل خپلوانو بالمعروف په نیک طریقه باندې او په عدل سره حقا دا لازم دا واجب دا علی المتقین په متقیانو باندې ان ترک خیرا بعض خو ویل دا ان دا شرط دی جزا کې اختلاف دی جزای به څه شی ده نو بعضی وی جزای دا د فلیوسی وصیت دیو کی کنه للوالدین والاقربین بالمعروف دویم قول دار دا کتبه چې د دای جزا ده خدا قول د هغه خلکو دی چې هغه تقدیم د جزا په شرط باندې جایز ګڼي ورنه جزا خرستو یو شرط مخکې کنه خود بعض علماء او نحویانو په نسبت دام جایز ده چې کله کله د سې چې جزا وي مخکې شي او شرط را رستو شي مفسرین دا قول هم ذکر کړي دا غي په نسبت دا کتبه جزا ده نو کم کسان چې مال پریږدي دی لپاره وصیت پکار دی للوالدین والاقربین لپاره د مور پلار او خپلوانو الکه مور پلار مطلب دا چې الکه زما مور پلار له دومره ورکه خپلوان له دومره ورکه زوی له دومره ورکه لور له دومره ورکه نو په دې معنا باندې به آیت څه دی منسوخ دی ځکه سورې نساء کې خپل حصے مقرر شوی کنه او لا وصیت لوارث د وارث لپاره به وصیت نشته کنه ځکه دا حصے مقرر دي دویم قول بدی کې دا دی چې بالمعروف معنا دا ده د والدین او خپلوانو لپاره معروف وصیت کوي معنا دا ده چې هر زمانه بعد بدعات مکوي زمانه بعد چې کوم د رسمونو رواجونه ما پسې مکوي جنازه مې په سنت طریقه باندې وکي د سیخه خبرې وکي یا په ثلث کې وصیت وکي د والدینو لپاره خپلوانو لپاره ځکه ثلث کې خمړې وصیت کولای شي کنه نبی علیہ السلام فرمایي ثلث کې وصیت چې د سعد بن ابي وقاص ته ویلو چې وثلث کثیر دا ثلث هم ډیر دی یعنی تا ته اجازه ته چې د خپل مال په درې مېسه کې وصیت وکي خو بیا هم دا ډیر دی کړه دې نه په کم کې وکي خبي دې د پاره چې ستارستو اهل عیال مالدار پاتې شي او سبب چاته سوال نه کوي همدا وجه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خمس کې وصیت کړو 15 حصہ د خپل مال کې په دغه معنا باندې بیعت محکم پاتې کیږي فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون زجر دی هغه کسانو ته وس چې غوی دا وصیت شرعي بدلی صحیح وصیت بنه بدلی فمن بدله ناغسوک چې بدل کړو دا وصیت بعدما پس دا غنا سمعه چې دی اوریدلو دا څنګه چلے فمن بدلها په کارو ځکه وصیت خو مؤنث دی کنه او دلته فمن بدله بعدما سمعه نو بدله کوم د ضمیر د مذکر او تراجع کړو سمعه کوم د سکړي ندلته علماء دا ضمیر راجع دی وصیت ته په معنا د عیسی سره په تعویل د عیسی سره ځکه هغه وصیت ته لیکي عیسی چا چې دا بدل ک پس د دینه چې اوریدلې فینما اسمه یقینا گناه د دې تبدیلی چې دا د دې بدلیدلو دا ګناه علی الذین پاک کسانو باندې یبدلونه چې بدلی دی لرا تبدیل د وصیت چې چا شرعي وصیت بدل کړو ګناه په د باندې ان الله یقینا الله چې سمیع علیم ار سوري پوهه دې پارس باندې فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم ترغیب دی اوس اصلاح د هغه وصیت ته چې غیر شرعي وصیت دی خیر دی کوم وصیت چې غیر شرعي دی د دې اصلاح کولای شي یو سړی دی نه پوهیږي یا زدي دی خلک دوه قسمه غلط وصیت کوي یو هغه کس وصیت کوي غلط چې هغه خطا شي نه پوهیږي جاهل غلط وصیت کوي او یادار چې خد قصد او زدي د باز انسان دونه زدي چې د مرګ وخت کې مزد کوي قرآنی خبرې کوي نبی دا وصیت دی اصلاح دی ولو کړلې شي خیر دې ته تبدیلی مو چې لکه وصیت مو بدلوا نه دا وصیت غلط کړی دی فمن خاف نو سوک چې یریږي مې موسین د وصیت کوونکی نه جنفن د کېدلونه په خطا سره او اثمن یا د ګنا نه قصدن وګوره جنفن په خطا سره د جهالت او د ناپوهۍ د لاسه غلط وصیت وکړو جنف څه ویل کېږي المیل الی الباطل باطل ته میلان کول او کېدل دي ته وایي جنف په جهالت سره المیل الی الباطل یعنی بالجهل په جهالت سره ته باطل ته میلان وکړي
نو که چا دا کار او اثمن یا قصدن د ګناه د وجې نه لګی دی غلط وصیت کوي یو سړی د دې نه یېرېږي چې وصیت یې غلط کړی په ګناه باندې قصدن فاصلحا نو دې جوړ راولي بینهم د دوی په منځ کې فلا اثم علیه نو ګناه نشته په ده باندې ان الله یقینا الله غفور رحیم بخښنه کوونکی رحم والا دی